درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ماشومانو او زلمکیانو د روزنې د لړۍ په 18مه برخه کې په ټولیزه توګه په انسانانو کې توپیر نه کوي چې ماشومان دي او که لویان د خوب پر ارزښت وغږېدم. دلته د مور و پلار، خویندو ورونو، د کور د نورو غړو او په ټول کې د هغوی خوب چې له ماشومانو سره سر و کار لري ځکه ارزښت پیدا کوي چې پر نوزیږي او یا تیروي ماشوم باندې مخامخ اغیزې ښندي. په دې معنا که هغوی بسند، کافي او ژور خوب ونه لري کیدای شي ماشوم ته زیان واړوي. د ساري په توګه د لږ، سپک او برسېرن خوب له کبله د مور د شیدو په کچو اندازه او یا منځپانګه او محتوا کې بدلون راځي چې د ماشوم فزیکي او ذهني وده اغیزمنوي او له بلې خوا مور له ماشوم سره د ښو اړیکو د جوړولو لپاره صبر و زغم بایلي. ناجوړې اړیکې جوړیږي په نتیجه کې ماشوم له اروايي پلوه زیانمنېږي. ځینې وختونه دا بې خوبۍ او ستړیاوې چې د مغزي خوارځواکۍ او د توجه او تمرکز د کمښت کبل ګرځي د میړه، ښځې او حتی د کور د نورو غړو ترمنځ شخړو ته لاره پرانیزي. نو د دې ټولو ستونزو د مخنیوي او هواري لپاره به ښه دا وي چې مور پلار د شپې لخوا په نوبت د ماشوم پالنه وکړي چې که یو ستړی شي په بل کې هومره انرژي او سیک وي چې مسؤلیت ته اوږه ورکړي. که ماشوم چوس نه روي د وار او نوبت مراعاتول به یو څه اسانه وي ځکه پلار هم کولای شي د مور غوندې ماشوم وپالي. خو که ماشوم تی روي په لومړیو کې به د مور مسؤلیت یو څه ډیر وي. خو که پلار هڅه وکړي مور ته د خوب، دمې او استراحت وخت پاسره کولای شي. ځینې وختونه چې کورونه واړه وي، خونې یا کوټې لږې وي او یا د دودونو او فرهنګي مسایلو له مخې په یوه کوټه کې څو کسان او نور ماشومان اوسیږي، طبیعي ده چې د نوزیږي یا تیروي ماشوم له ژړا او ویښېدا سره به د ټولو خوبونه ګډوډېږي. ځکه نو پکار ده چې په دغسې شرایطو کې ټوله کورنۍ د ځان او ماشوم د ښه خوب لپاره خپلو مالي امکاناتو ته په پام حل لاره ومومي. که حل لاره پیدا نه کړي ځانونو او په تیره بیا ماشوم یا ماشومانو ته لوی سرخوږی جوړوي. یو بل څه چې یادول یې ارزښتناک دي مغزي ساعت دی. له تیرو څو کالونو را په دې خوا پوهان متوجه شوي دي چې د ماغزو په ژورو برخو کې د لید مرکز ته نږدې یو منځنی او مرکزي ساعت دی چې پر رڼا چلیږي او د بدن نور ساعتونه ورڅخه پیغام ترلاسه کوي. د بدن له ساعتونو څخه هدف هغه وختونه او ځانګړې مهالیزې دورې دي چې له مخې یې غدې خپل ضروري او حیاتي مواد افرازوي او که دغه وختونه او مهالیزې دورې ګډوډې شي غدوات خپل مواد تر بسند کچې پورې نه افرازوي او په نتیجه کې د بدن ډېرې چارې له خنډ و ځنډ سره مخامخېږي. مګر ستونزه دا ده چې د شپې او ورځې د یوې عادي دورې پر خلاف چې 24 ساعتونه وخت نیسي د ماغزو د دې بنسټیز او مرکزي ساعت یوه دوره 25 ساعتونه ده. په نتیجه کې که څوک د دې مغزي ساعت او بهر ترمنځ اړین او ضروري ارتباط او اړیکه جوړه نشي کړای او دا یو ساعت توپیر خنثی او بې اغیزو نشي کړای په یو لړ جنجالونو به اخته وي. تجربې ښیي چې په عادي او طبیعي شرایطو کې کابو ټول خلک غواړي یو ساعت وروسته ویده شي. هغوی چې د ځینو دلایلو له مخې دې غوښتنې ته غاړه ږدي ورو ورو داسې یو حالت ته رسیږي چې کیدای شي د ګهیځ د 4 او 5 بجو په شاوخوا کې لا هم ویښ وي او چې ښه ورځ راپخه شي ایله په بیله به د ویده کېدو چورت ورشي. پر دې بنسټ انساني ماشوم باید د مور و پلار په مرسته وتوانیږي چې د خپل ژوند هره ورځ یو ساعت مخکې یوسي چې له دې مغزي ساعت سره همغږي پیدا کړي. هغوی چې په لویوالي کې د ویدېدو او خوب ستونزه لري عموماً هغه خلک دي چې په ماشومتوب کې د مور و پلار او یا وروسته د خپل ناسم چلند له لاسه دغې همغږۍ ته نه دي رسېدلي. حل لارې دوې دي. لومړی مور و پلار باید داسې شرایط برابر کړي چې ماشوم پکې آرامه، پر خپل وخت، منظم او یو مخیز خوب وکړي.
دویم، ماشوم بسنده او مناسب خواړه واخلي چې د خوب په رامنځته کېدلو کې مرسته وکړي او د شیدو یا خوړو د ورکړې وخت او شرایط داسې وي چې ماشوم ژر ویدېدو ته وهڅوي او که ویده وي د راویښېدو مخه یې ونیسي. د دې لپاره چې ماشوم پر خپل وخت او له هر ډول جنجال پرته اسانه، آرامه او یو مخیز ویده شي، د ژوند نورې چارې یې باید یو ډول نظم او ترتیب ولري. د هغه خواړه، لوبې، لمبونه، پاکونه او نور فعالیتونه باید داسې منظم او پر خپل وخت وي چې پکې ورو ورو ماشوم له ټاکلي او معلوم خوب سره روږدی شي. انساني ماشوم د ژوند په لومړۍ میاشت کې که څه هم 2-3 ساعتونه یو مخیز ویدېږي، خو بیا هم د ویدېدو او ویښېدو څرګند وختونه نه لري. مګر مور و پلار کولی شي د شپې لخوا په خونه کې د چوپې چوپتیا او تیارې په جوړولو سره چې هیڅوک خبرې ونه کړي، راډیو او تلویزیون غلی وي، څراغونه ګل وي او که اړتیا وي له ډېرې لږې او تتې رڼا څخه کار واخیستل شي او ماشوم ونه ښورول شي، داسې شرایط چمتو کړي چې هغه پکې ورو ورو د شپې لخوا ویده او د ورځې لخوا چې خوب یې کابو له 2 ساعتونو څخه واوړي د لږ څه شور ماشور په جوړولو سره په خپله ورو ورو راویښ شي او په ټولیزه توګه له داسې حالت سره مرسته وکړي چې ماشوم پکې د شپې لخوا په خوب روږدی شي. په لومړۍ یوه میاشت کې ماشوم چمتو کېږي بڅرکی یا بیخي لږ نظم او ترتیب ومني، ځکه نو مور و پلار او د کورنۍ نورو غړو ته ښایي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي او که دا مرسته تر 3 میاشتو پورې وغځېږي، د 4مې میاشتې په شاوخوا کې ماشوم کولی شي تر یوه بریده خپل خوب په خپل واک کې واخلي، په خپله ویده او په خپله راویښ شي. ځینې ماشومان د زیاتې ستړیا یا ډیر خوراک یا ډیرې لوږې او ورته څیزونو له کبله سم نشي ویدېدای، ژاړي، نارامه وي او بالاخره مور و پلار ته سرخوږی جوړوي. تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې د 3 میاشتو شاوخوا کې د ماشوم ټول فعالیتونه په یوه ټاکلي وخت ترسره شي. د سارې په توګه په یوه وخت کې ولمبول شي، تقریبا هڅه وشي چې ورو ورو په یوه وخت کې تی یا شیدې ورکړل شي او د شپې لخوا په یوه وخت کې د خوب د خونې شرایط هغسې مې چې مخکې یادونه وکړه برابر شي چې ماشوم له دغه ډول یوه نظم او ترتیب سره روږدی شي. ماشومان معمولا د 4 میاشتنۍ په شاوخوا کې څو ساعتونه پرله پسې ویدېدای شي، خو دا خواړه او تغذیه ده چې هغه اوږده خوب ته نه پرېږدي. ځکه نو سپارښتنه کېږي چې د 4 میاشتنۍ په شاوخوا کې په تیره بیا چې د ماشوم وزن کابو 1400 پاونډو یا 8 کیلوګرامو ته ورسیږي، د شپې لخوا د یو ځل شیدو ورکړې کمول مرسته کوي چې هغه پرله پسې کابو 15 ساعته ویده شي. او که مور وتوانیږي یو بل ځل شیدې ورکړه هم کمه کړي، ډیر امکان لري ماشوم شاوخوا 6 یا 7 ساعتونه یو مخیز ویده شي. د ماشوم دا یو مخیز خوب که له یوې خوا مور پلار او کورنۍ نور غړي هوسا کوي، له بلې خوا د ماشوم هضمي جهاز ته د دمې او استراحت وخت ورکوي چې په مرسته یې وکولی شي ځان د ورپسې خوړو د هضمولو او جذبولو لپاره غښتلی او پیاوړی کړي. اوس نو په ډاډه زړه ویلی شو چې خوب د ماشوم پر تغذیې، روغتیا او ودې باندې سرباندې فوق‌العاده او مخامخ اغیزې لري. مګر دا بحث ډیر اوږد دی، په دې لنډه ویډیو کې نشي ځایېدای. اجازه راکړئ پاتې برخې یې پر نورو ویډیوګانو کې در سره شریک کړم. تر هغو مو په لوی الله سپارم، خو پام مو وي چې د دې ویډیو لایک یا ډسلایک، شیر او د دې چینل سبسکرایب مو هیر نشي. تر بیا.